د کرنې سکتور یوازې تر کرلو او اوبو لګولو پورې محدود نه دی، بلکې د سړوخونو شتون او په معیاري ډول سره د حاصلاتو ساتنه د یو هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او د کرنې د برخې لامل کیږي. وردګ ولایت چې د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، چې تر ډیره پورې دغه ولایت کرنیز محصولات مڼې او نورې تازه میوې دي. په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې یو شمېر معیاري سړېخونې جوړې شوي او دغه ولایت تازه میوې پکې ساتل کیږي. دا د وردګ ولایت په میدان ښار کې د تازه میوو د ساتلو په موخه جوړه شوې سړکونه ده. دا چې په دې سړکونو کې څه شی ساتل کیږي او د څومره محصولاتو ظرفیت لري، له مسؤلینو یې اورو. دغه مڼې موږ د میزان په میاشت کې راوړو، دلته جای په جای کوو، ټوله سردخانه ډکوو، بیا د جوزا تر میاشتې پورې دا مڼې د دې ساتنه دلته کیږي، 9 میاشتې د دې ساتنه کیږي. بیا په کوم حالات کې چې د دې درجه کوم هغه کېږي، د یخنۍ په هغه کې یوه درجه ورته وو، د ګرمۍ په حالات کې بله درجه ورته وو. بیا دا خپله اتومات برابرېږي چې په کوم وخت کې دغه یخ مشکل پیدا شي، بیا خپله ګرم کندې دې خپله روښانه کېږي. دغه سړه خونه چې بیا لږ مشکلات کې پېښ شوي ول، چې اوس فعلا بېرته بیا رغول شوې ده او 1500 ټنه ظرفیت لري. دغه سړه خونه خو هر زراعتي محصول خو په خاصه توګه مڼه کې ساتل کیږي، چې اوس هغه د تاسو شهیدان چې مڼې کې ایښي دي او کې ساتل کیږي. معیاري 2 دانې سړې خونې موږ لرو، چې یوه دغه ده چې 1500 ټنه ظرفیت لري، او یوه په دې ولایت کې د سید آباد په ولسوالۍ کې هغه 1000 ټنه ظرفیت لري، او غیر معیاري جوړې شوي دي هغه تقریبا د 300 په شاوخوا کې دي. بل خوا یو شمېر بڼوالان بیا وایي چې د ولایت په کچه 2 معیاري سړېخونې لري. دوی وایي د مني په موسم کې حاصلات رسیږي، خو د سړېخونو د نشتون له امله یې میوې خرابېږي او یا یې په ډېره کمه بیه پیري. دوی له ټولو مسؤلینو څخه غوښتنه لري چې په هره سیمه کې ورته معیاري سړېخونې جوړې کړي ترڅو د بزګرانو ستونزو ته رسیدګي وشي. خو مسؤلین بیا د بڼوالانو ستونزې مني او د حل په موخه یې د همکارۍ ډاډ ورکوي. په منطقه کې موږ د سړې خونې نه لرو، موږ مڼې سلای سره منای مال هم نه خوري، خرڅېږي هم نه، ساته هم نه سو په داسې بیه ورکړو، یا په 500 ورکړو یا په 60 ورکړو. دغه وخت کې وروره 800 روپۍ قیمت. موږ محصلینو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته سړې خونې پرېمانه جوړې کړه، په هر کلي کې جوړې کړه. میدان وردګ ولایت یو زراعتي ولایت، خصوصا میوې زیاتې لري او میوو کې مڼې زیاتې لري. د بزګرانو د غوښتنو د اړتیا په اساس باندې موږ په ولایت کې یو د میوې مارکیټ لرو چې هغه فی الحال فعاله ده، او راتلونکي کال کې موږ غواړو چې همدې مارکیټ ته انکشاف ورکړو تر څو پورې د ټول ولایت میوې د همدغه مارکیټ د لارې نه داخل د هېواد ته او بهر ته صادرې شي. او په راتلونکي کې موږ پلان لرو چې په همدغو سلوخونو ته انکشاف ورکړو، او ورسره هڅه مو ده چې په ولسوالۍ باندې موږ یوه سړکونه جوړ کړو تر څو پورې د ولایت میوې په همدغه ځای کې وساتل شي او په وخت باندې بیا ولېږدول شي. دغه سړکونه څه موده وړاندې جوړه شوې، خو د ځینو ستونزو له امله غیر فعاله شوې وه، چې اوس بیرته فعاله شوې او تازه میوې پکې ساتل کیږي، چې د 500 ټنه میوې د ساتلو وړتیا لري. په دې سړکونو کې هر ډول کرنیز محصولات ښه ساتل کیږي. د یادونې وړ ده چې بله سړکونه د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ده، چې د 1000 ټنه محصولاتو د ساتلو وړتیا لري. په غیر معیاري توګه په دغه ولایت کې نږدې 300 سړېخونې شتون لري.